سلامونه نیکې احترامات ملګرو عبدالرحمن امام مبین رنج ټول به خشاش بشاش جناب نن یو ځل بیا راغلي هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرحمن صاحب ورغزي صاحب سره موجود یو مخکې انټرویو به تاسو هم کتلی کچاني کتلی لاندې ډسکرپشن لینک دی هغه تاسو هم کتلی شئ یا څو اهم کوېشنې پاتې هغه حوالې سره هومیوپیتي حوالې سره به کوېشنې تپوس کوو ډاکټر عبدالرحمن صاحب سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالرحمن صاحب تاسو ډېره مننه شکریه چې تاسو راغلو موږ سره د ریکارډینګ دپاره ډېره مننه. او ډاکټر صاحب سره به یو اهم کوېشن کوو څه زیاتره حال دا تپوس کوي څه هومیوپیتیک ډاکټر دپاره څه جوړي دي چې میټریک نه بعد څه کول پکار دي آیا هومیوپیتیک ډاکټر ته مکمل کورس څومره ټایم پکار دی او کوم ځای کې ایډمیشن ضرورت دی او څومره فیس لاګي او دا به ډاکټر صاحب تپوس کوو. جناب موږ سره اوسئ. عبید بھائی تاسو ډېر ښه کوېشن وکړ ولې چې زموږ خلک نن سبا ډېر نه دي خبر هغو ښه تعلیم کړی وي ایجوکیشن یې حاصل کړی وي خو هغه دې نه دي خبر چې هومیوپیتیک پسې څنګه یو ډاکټر جوړېږم. نو دې دپاره به هغه ته پکار دا دي چې اف ایس سی پری میډیکل کې فرسټ ټایم کې چې چا اف ایس سی پری میډیکل کړی وي نو هغه ته ایزي چانس دی او هغه نه پس په هغه بیا ټیسټ ورکړي نو دې کې یو ډي ایچ ایم ایس کېږي 4 ایئر یو بي ایچ ایم ایس کوم دی هغه سټارټینګ نه 5 ایئر کېږي او که یو کس نه بیا یي چې زه ډي ایچ ایم ایس کوم 4 ایئر نو هغه ډي ایچ ایم ایس وکړي او که بیا یو انسان یي چې نه زه 5 ایئر ډایرکټ کوم دی بي ایچ ایم ایس کوم نو هغه بي ایچ ایم ایس هم کولی شي او دې سره سره بیا که ډي ایچ ایم ایس وکړي هغې نه پس ته بي ایچ ایم ایس کوي نو بیا به 2 ایئر نور کوي نو بیا به 3 ایئر ته راسي نو پهله سټارټ نه بي ایچ ایم ایس 4 ایئر دی بیا دې پسې ایم ډي کېږي نو ایم ډي بیا داسې وي چې لکه څنګه موږ پی ایچ ډي کوم یا ایم ای کوم ایم ای سی کوم یو سبجیکټ کې نو دغه شی بیا ایم ډي کېږي نو دې دپاره بس اف ای سی پری میډیکل پکار دی دا تعلیم شرط دی. او دې دپاره ډاکټر صاحب اهم کوېشن دا دی چې ریګولر پکار دی که آیا روزمره ریګولر یا پرایویټ کول پکار دی کې بهتره طریقه کوم دی؟ دا جی عبید صاحب دا دغه شی ترتیب دی چې بالکل لکه دا ته مثال دی چې ته څه نه څه چوټي کولی شې میاشتې کې خو دا ریګولر وي بالکل دا به ته ریګولر کوې دا به ته کالج کې ایډمیشن اخلې څه کوم د دې کالجونه دي پېښور کې شته کوهاټ کې شته اسلام آباد کې لاهور کې او د دې خپل کونسل دی اسلام آباد کې نو نیشنل پارک نیشنل کوم کونسل دی د اسلام آباد کې نو هغې نه بالکل دا یو پاکستان ګورنمنټ او پاکستان رجسټرډ اداره دی 4 ایئر ډیګري دی دا چې اکثر ډېر خلک چې دا ډیپلوما دی دا چې ډیپلوما نه دی دا بالکل ګورنمنټ او پاکستان رجسټرډ ډاکټرز ډیګري دی 4 ایئر 5 ایئر 4 ایئر نو جی دا بالکل بس کالج کې به ایډمیشن کوي خو ریګولر به دا کېږي 4 ایئر. او دې سره سړی مثال کے طور پہ څه جاب واب یې څه نه وي مثال کے طور پہ ډاکټر سره څه پریکټس کوي مازدیګر ټایم کې او ټایم کې هغه څنګه بهتره دی که نه دی بهتر؟ بالکل جی لکه مو په خپله به زه ته دا ووایم چې ما فرسټ ایئر کې زه ایډمیشن کړی و نو ما په سیکنډ ټایم کې فرسټ ټایم کې مو کلاسونه اخیستو سیکنډ ټایم کې ما یو ډاکټر صاحب سره پریکټس کول پېښور کې ما په خپله هغه کړی و نو ډېره ښه خبره دی چې پریکټس هم کېږي ورسره نو یو انسان چې 4 ایئر یا 5 ایئر ډیګري پوره کېږي نو هغه سره هغه پریکټس هم کمپلیټ شي او بیا دې نه بعد هاوس جاب وي نو دې سره مکمل هغه ډاکټر شي نو هغې ته ډېره فایده میلو شي. او دې کې دا پوټاسیم چې کوم دی جوړېدل آیا دا صرف کتابونو پورې محدود دي که کالج کې دا پریکټس هم ورکوي چې پوټنسي کمبینیشن وغیره دا به پریکټیکل ښیي وده که نه ښیي؟ بالکل جی دې دپاره هغې ځای کې لیبارټري خپل کلاسونه وي پریکټیکل تجربې خپلې وي او ایګزام کې پریکټیکل یې خپلې وي ویوا ورته وایي او پریکټیکل ورته وایي نو بالکل هغې باندې تجربې کېږي میډیسن حوالې سره او میډیسن ښیي میډیسن تیارېږي څنګه فارمیسي یو بوکس دی هغه مکمل دې دپاره دی چې هغې کې تا ته دا ټول وښیي چې میډیسن به څنګه جوړېږي او دا میډیسن جوړ څه شي نه شوي دي او ته به څنګه تیاری کلینیک کې نو هومیوپیتیک ډاکټر ته خو خوشقسمتي خوشخبري او دا خبره دی چې هومیوپیتیک ډاکټر سره لاس کې دي هر قسم طاقت کې هغه میډیسن تیاروي شي. او بهتره طریقه کومه دي کې سرکاري کالجونه شته که صرف پرایویټ دي؟ دا جی نه جدي کې سرکاري نشته لکه دغه شی مثال شته دي هغه نیم سرکاري وي نیم پرایویټ وي خو مکمل سرکاري کالجونه نشته دي په مو پاکستان کې لږ سرکاري لیول باندې لږ کمزوري دی کنه دې نه هټ کر ډاکټران شته دي په هر یو ډسټرکټ کې هر یو هسپتال کې هر یو ډیسکیو هسپتال کې یو ډاکټر سرکاري هم شته دی د دې کوم 4 ایئر ډي ایچ ایم ایس یا بي ایچ ایم ایس کومه ډیګري دی د دې 16 ګریډ دی سرکاري لیول باندې د دې 16 ګریډ دی او خاص سیلري وي د دې خو بدقسمتي دا دی چې دې ته دوره توجه حکومت نه ورکوي او هر یو ډسټرکټ کې یو ډاکټر سرکاري لیول باندې شته دی. او تاسو خپله پرایویټ کړي وه که ریګولر کړي وه؟
مو جی ما بالکل ما ریګولر کړي و جی لکه دې کې پرایویټ خو داسې حساب شته شته نه دی خو بهر کې لکه مثال طور کې که چوټي کوي هفته کې یو نیمه هغه کولی شي اتوار نه علاوه نو نور به دا ریګولر ته ځي کالج کې به کلاسونه اخلي پریکټیکل تجربې وي او نو دغه شی دې ترتیب باندې مونږ خپل هم کړي وه او مونږ دا خواست دی که څوک کوي فري میډیکل اف ای سی کړي وي نو هغې نه پس ایډمیشن وکړي چې څومره هم هوموپیتیک ډاکټر زیات شي نو ښه خبره ده. او دې دپاره صرف انګلیش میډیم ضروري دی که اردو؟ بالکل جی دا لکه دا ضروري نه دی چې یو سړی هغه انګلیش کې کمزوری دی نو دې کې یو آپشن شته دی دا اردو میډیم کې هم شته دی انګلیش کې هم شته دی ته څه کله اګزام پیپر دی هغه ډبل سایډ وي انګلیش اردو کوم کې تا ته مثال اساني وي کوم بوکس انګلیش کې هم بوکس شته دي ما هغه بوکس دي خو انګلیش کې دي او اردو میډیم کې دي نو کوم کې چاته اسان وي هغه ښه طریقې سره کولی شي. او تاسو خپل څنګه مشوره کوئ تاسو خپل کوم کالج نه حاصل کړئ هغه مطابق خلکو داخله اسانۍ سره واخلي؟ حاجي مو خو پېښور هوموپیتیک میډیکل کالج هغې نه ما په خپله دا کړي دی پی ایچ ایم سی شارټ کټ نو هغې نه ما کړي دی ما په خپله اردو کې ما ټرست زیات دی نو ما اردو میډیم کې کړي دی نو دې کې دا چوایس هم شته دی که څوک انګلیش کې کوي نو انګلیش کې هم کولی شي. او یو اهم کوېشن دا دی چې موږ ګورو ایلوپیتیک باره کې مختلف ډاکټران یې هر چې خپل ډاکټر یې آیا د هوموپیتیک کې یو ډاکټر ولې پاسبل دی؟ حاجي دا عابد صاحب دغه شی ترتیب دی هوموپیتیک څه کوم دی دا یو علاج بالمثل دی دی لاندو ټکو کې به زه تاته دا ووایم چې هوموپیتیک یو دغه شی علاج دی چې دا یو کمپلیټ علاج دی لکه مثال هغه څه کوي چې یو ایمرجنسي مثال یو زخمي دی یا لکه دې دپاره هم ټریټمنټ شته دی خو بهر کې پاکستان کې فی الحال د دې ترتیب نه کېږي نشته دی لکه اوس لکه لیول دغه دی خو د دې کوم تا خبره وکړه دې کې دې وجې نه شته دی هر قسم ټریټمنټ دا میډیسن دا علاج کوم دی دا د علاماتو مطابق دی یو مریض تا ته راغلو هغه زړه ستړی کېږي زړه یې کمزوری دی نو دې علامات ټوله هسټري ته بیسیکلي هسټري راواخلې نو هغې مطابق ته ته د زړه علاج هم ورکولی شي که هغه ته د معدې تکلیف دی معدې علاج هم ورکولی شي که هغه شوګر دی هغه نور دی داسې بعضې مرضونه شته دي چې هغه کې لکه زړه بیماري کې ایسیجیانې شوې یا چې شوګر ټسټونه شو دې نه علاوه نور سیمن وغیره دا ټسټونه شو نو د دې ضرورت پېښېږي دې نه هټ کر نور ټول علاج ته په علاماتو مطابق باندې یو مریض ته ورکولی شي دې وجې نه دې کې هر قسم ټریټمنټ هوموپیتیک ډاکټر کولی شي او موږ ته فور ایئر کې دومره سټډي راکړي چې موږ هر څه کډني باندې سټډي وشي هیمورایډ کوم مسلې دي هغه باندې سټډي وشي سټمک باندې سټډي وشي او دې نه علاوه هارټ باندې سټډي وشي نو چې څومره د انسان بدن کې څومره ازادي دي ټولو باندې موږ سټډي وشي نو بیا علاماتو مطابق موږ میډیسن تجویز کوی شو مریض ته. نو جناب ډاکټر هوموپیتیک ډاکټر عبدالرحمان صاحب سره خبرې اترې روانې جناب موږ سره اوس نو جناب ډاکټر صاحب نه یو اخري کوېشن دی بیا نور تاسو اجازت هم غواړو چې ایلوپیتیک د حال منډه وي هوموپیتیک د حال زړه ویل نه کوي جناب ډاکټر اهم کوېشن دا دی تاسو څه وایي دې بارې؟ دا دې حوالې سره تاسو ډېر ښه کوېشن وکړو ولې زموږ خلک نن سبا نه دي خبر نو هوموپیتیک چې کوم خلک دې نه مثال لږه یره کوي یا دغه کېږي که نه د علاج مثال هغه ونه کوي هغه یې سره دې نه موږ خراب شو څه نو دې دپاره دا زه یو اهم میسیج ورکوم چې هوموپیتیک کوم پوټنسیز او د کوم د ټینچر کوم علاج دی دا بالکل سټیراید نفاق دی او هوموپیتیک هر قسم ټریټمنټ سټیراید نفاق دی نو سایډ افیکټ بې ضرره علاج دی د دې څه قسم نقصان نشته دی نو په کار دا دی چې دا خلک څه کوم دي دا ټول د هوموپیتیک علاج ازماو کړي ولې ډاکټر هانیمن 1794 کې هغه دا کوم پریکټس د هوموپیتیک سٹارټ کړی او هغه دا ویلو چې زه به یو داسې علاج ایجاد کوم چې هغه څه سایډ افیکټس څه نقصانات نه وي نو بیا هغه دا خبره هم کړې وه چې یو انسان تاسې لازمن د هوموپیتیک ټریټمنټ هر یو انسان ضروري وکړي که کوم کس باندې د هوموپیتیک علاج ښه راغله هغه ویني په مطابق باندې صحیح راغله نو هغه په دې دنیا باندې بادشاه دی هغه ته په کار دی چې هغه د هوموپیتیک علاج ضرور کوي. نو جناب دا موږ سره هوموپیتیک ډاکټر عبدالرحمان صاحب ورغزي دا تاسو خپل ایډریس تاسو سره هم شریکولی شي چې څوک هنګو لکېږي یا بارې لکېږي کوهاټ وغیره تاسو ډاکټر صاحب سره خپل ایډریس شریک زموږ کلینیک رحمان هوموپیتیک کلینیک عابد اورغزی هوموپیتیک میډیسن ملک مارکیټ سمانه روډ هنګو او ما نوم دی ډاکټر عابد رحمان اورغزی موبایل نمبر دی 0332 96 84 208. نو جناب دا هوموپیتیک ډاکټر عبدالرحمان صاحب ورغزي او خپل موبایل نمبر څه کوم دا سکرین باندې هم شو کېږي ایډریس به هم شو کېږي دې سره تاسو څه کانټیکټ یعنی څه مشوره یا څه علاج بارې کې راتل نه مخکې کانټیکټ نمبر څه کوم د سکرین باندې شو کېږي تاسو سره واتساپ نمبر هم دی چا سره ټایم وي او رنګ کوي که داسې بې وخته ټایم وي تاسو ته هم پکار دی چې مونځ دغه ټایم څه کوم دی خیال ساتئ نو واتساپ باندې میسج پرې کوي تاسو ته ریپلی درکوي یا به سره ډایرکټ کانټیکټ کوي نو جناب دا موږ سره ډاکټر عبدالرحمان صاحب ورغزي نو زه عبدالرحمان تاسو نه اجازه غواړم تر بل ویډیو پورې د لوی الله په امان.